السلام علیکم ګران دوستانو، ډېر رسمي جوړ او روغ به یاست. نن مې بیا یو داسې برنامه درته پیدا کړې ده، کېدای شي تر اوسه نه استفاده کړې، نه مې پیدا کړې. د برنامې شکل به داسې طریقه سره تاسې ګورئ، دا کوم زه درته ښیم. دا یو داسې برنامه ده چې پر خپل تصویران و شاته مخته ښایسته منظرې او ښه ښایسته لیکل پر کولی شي او ښه ښایسته سټیکران ورسره درولی شي. که تاسې وغواړئ چې د یو ښایسته عکس جوړ کړئ نو نور به هم درته حیران یې. تر دې له مخه چې ویډیو شروع کړو، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او کوم پوښتنه درلوده نو کمنټ وکړئ، ویډیو درسره شیر کړئ تر څو نور دوستان له دې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف زه اوس برنامه خلاصوم، تاسو ګورئ. اوس برنامې ته چې رالو، اوس برنامه خلاصه شي زه یې درته وښیم. په دې کې بیخي ډېر شیان شته، بیخي ډېر سټنګونه او شیان شته، ډېر کم رقم شیان شته. ګوره تاسو وینئ دا رقم په رقم د شیان شته، هر شی ورسره درد کېږي، هر رقم ته جوړېږي عکس. اوس به تاسو راشئ که غواړئ عکس راواخلئ، عکس ورکړئ. ګوره تاسو په دې کامره باندې کلیک کړئ، دې کامره اوس ما کلیک کړو. اوس به راشئ دلته ګیلري ته، ګوره ګیلري ته راځمه. اوس ګیلري ته رالئ، دلته زه یو عکس راښمه. څنګه عکس؟ اوس دا عکس مثال راښمه. اوس دا عکس ما راواخیستی، اوس عکس دلته په خپله راوړي، تصویر به اوس عکس راواړوي دلته. اوس ګوره دا عکس راغلی. که تاسو غواړئ د چیش لپاره عکس جوړ کړئ، مثال د یوټیوب د فیسبوک د هر څه لپاره چې غواړئ چې جوړ کړئ، هر رقم ته یې جوړ کړئ، غټ و کوچنی هر رقم ته ګوره تاسو جوړولی شئ، رقم په رقم ته. اوس ګوره زه دا رقم ته جوړومه، دلته دا رقم ته مې جوړ کړم غټ. اوس به پر دې باندې تاسو دلته لوړ په کلیک کړئ. ګوره راځمه دلته په کلیک واخلئ، پر دې شنه خط باندې داسې کلیک واخلئ. اوس ګوره دلته یو دغه راته کولاویږي، لکه مثلا هغه کوم سټیکران او شیان دي کې لیکل کېږي. اوس به عکس دلته صاف شي راته. ګوره دلته عکس صاف شي، دلته لاندې سټیکران سره راواخلم. اوس ګوره دلته رقم په رقم سټیکران راغلي. دا سټیکر د نور دی، خو دلته نیټ لږ سره کمزوری ده، ځکه دا نیټ غواړي، نیټ به پوره وي. اوس به پر دې باندې زه ګوره کلیک کړم، دا کمیږي چې ماته خلاص شوی ده. راځمه اوس ګوره دلته ماته څومره ډېر خلاص شو، تاسو ورته وګورئ. رقم په رقم ته څه رقم چې تاسو غواړئ کوم شی پر ودروئ، څه رقم دې پر ودروئ، هغه ټول دلته راړئ. ګوره رقم په رقم شیان پر درول کېږي. ګوره دا یې پر درومه. اوس ګوره دا شین ګل تاسې ولیدئ، ما پر ودروه، پر دې باندې کلیک واخلئ. اوس به ګوره هغه د شاته راشي د عکس، لږ وخت نیسي. لږ وخت به ګیر کړي، ځکه دلته واټساپ سره کمزوری ده، زر یې نه صافوي. چې ګورئ اوس په دې کې رقم رقم د شیان شته، نور ډاونلوډونه هم شته، نور سټیکران هم پکښې کېدای شي. تاسې راسئ، یو صفحې ده دلته، اول صفحه ده. ګوره دلته یو ځای څخه درته وځمه، راځم اوس دلته ګوره دا اولې صفحې ده.
السيارات نقول الفلوس السبحة طول ساعة بس خلاص وزي تقول كاميرا كانت تشكراني بكشي يقول داغا عكسته والسبيرت الذي زي تخوص عكس راتعالي خو وسبوتي داغا باني بكليك واخي يقول بلاكم شندغاش ما كليك وين يخص وسبوتي باني يقول تاسر كاميرا كام لكل بردر ولا يساي كم لیکل کولای شي د پساج کې په خپله پر کولای شي دا مثال دا کشیات زه اوس دا دغه راوړم ګور دا تاسو وینئ دا کشیات یې راولم باندې ما کلیک واخیستی چې ګوره اوس دا راغلی مکمل ګوره اوس د دې شا د دې مخ ته به هغه عکس هم راځي که ما عکس موږ هلته راخیستی و هغه هم دلته راځي نو ډېر ښایسته به جوړ شي وسي عکس ګورو چې عکس خو ما درته وویل چې وټساپ سره کمزوری ده ځکه صندوقه نه کوي اوس دلته عکس راواخلو وبېدرو دلته که غواړئ تاسو ویډیو پر ودروئ ویډیو شاته هم راوستلی شئ ویډیو شاته هم راځي اوس زه دلته پر وومه اوس به راشئ پر دې شنه خط به کلیک واخلئ ګوره ویډیو لږ څه غټېږي لږ وخت نیسي بخښه غواړمه اوس به راسو ګوره ویډیو دلته اوس راواړوله تاسو ګوره اوس هغه ویډیو دلته راواړوله هغه کومه صفحه چې وه د ده شاته راواوښتله اوس که تاسو غواړئ داسې مثال ټول سره کړئ اوس تاسو دلته نور شیان هم ورته راوړلی شئ ګوره پر دې بغل باندې تاسو وینئ دلته دغه رقم شیان به رقم یې اړولی شئ نور دغه راوستلی شئ سټیکر هم ورته او دلته فلم تاسو ګوره پر دې باندې شنه کولی شئ چې راځي دلته رقم رنګونه پر درېږي رقم په رقم د غوره کېږي اوس زه له دې دغه خاطر یې نه راخلم چې ویډیو غټېږي نو بیا خوند نه کوي اوس ګوره دا تاسو شنې کولی شئ ګټولی شئ هر څونه یې ګټولی هم شئ ګوره زه پرې وهم څونه ښایسته راځي په هغې کې اوس به تاسو غواړئ مثال ویډیو ټوله پوره کړه ښه مې جوړه کړه اوس غواړئ چې ویډیو د هغه کې ګوره پر دې دغه باندې به کلیک وکړئ دغه ډاونلوډ باندې په دې کونج کې چې ده پر دې ځین کلیک واخلئ اوس به ګوره دا صفحه موږ ته خلاص اوس به تاسو راسئ په دې اول پر دې ډاونلوډ به کلیک وکړئ پر دې کلیک واخلئ اوس به راسو ګوره دا دغه راته ښکلاویږي اوس دا ګوره پر دې شنه خط په کلیک واخلئ دا ګوره پر دې ما کلیک واخلئ اوس به ویډیو را ډاونلوډ شي ګوره پر دې لاندې خط په کلیک واخلئ په دې ځای څخه د سټیکر به دغه کړو داسې دلته به کلیک واخلئ ګوره سم لږ وخت نیسي ګوره زه دلته را ډاونلوډومه اوس ولاړ ګیلري ته ډاونلوډ شوه ګوره اوس وینئ مثلا ګوره دا وینئ پر دې ډاونلوډ ډاونلوډوئ پر دې کلیک واخلئ پر دې ډاونلوډ باندې چې به کلیک کړئ ګوره اوس دلته صفحه خلاصه شوه دې به کلیک واخلئ اوس دا سټیکر نه ګرځي ګوره شکل یې درته را داسې دلته به کلیک واخلئ ګوره ویډیو زموږ ویډیو تللې ده ګیلري ته په ګیلري کې ده تاسو ګورئ اوس به پر دې باندې کلیک واخلئ ګوره دلته لیکل هم پرې کېږي دلته تاسو غواړئ لیکل پر وګړي رقم ته وکړئ
اوس په دې شنه خط باندې به کلیک واخلئ. چې کلیک وکړئ له دې ځایه چې تاسو شیرولی هم شئ. اوس ګورئ له دې ځایه چې زه دلته راځم په واتساپ او په دغه کې شیر کولی شئ، هر ځای شیر کولی شئ. اوس ویډیو به غټوونه، زه اوس راځم دغه ته، تاسو ته به د برنامې ځای در وښیم چې چېرې پیدا کېږي. اوس به ګورئ تاسو به راشئ پلی سټور ته، پلی سټور به درته معلومېږي. ګوره دا پلی سټور دی، پلی سټور ته راځم. پلی سټور ته چې ګوره راغلم، پلی سټور ما ته خلاص دی. ګوره ما برنامه څنګه راوړلې تاسو ګورئ. د برنامې نوم په دغسې شکل ته تاسو وینئ، وایي. اوس دلته چې ګوره راځئ، زه بېرته ستاسو له مخکې لیکم، تاسو ګورئ دلته چې کله رالاست. اوس ګوره دا څنګه دا ولیکئ پکښې کې. ګوره دلته لیکم ABC ده، M دلته اوس داسې پرې ووهلئ. ګوره دا به کلیک پر دې واخلئ. اوس دا به تاسو ته راوړي. اوس ګوره ما ډاونلوډ کړې ده، ما ضرورت نشته چې ډاونلوډ یې کړم. ګوره دا شو دي، ما ډاونلوډ کړې ده. تاسو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ نو دې ځای ډاونلوډ کړئ. ګوره طریقه یا عکس ویډیو په دې شکل باندې جوړېږي. تاسو ګورئ هر رقم دغه کېږي. ما ټول طریقه تاسو ته وښوئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو سره شیر کړئ څو نور دوستان له دې څخه فایده واخلي. او موږ یوټیوب چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.